دلته متحده عربي اماراتو کې هر کال د روژې په مبارکه میاشت کې د یخ هېواد امنیتي ځواکونو لخوا په خپل اوسیدونکو باندې روژه ماتې په وخت کې مطلب د افطاري په وخت کې افطاري خواړه یا د روژه ماتې خواړه ویشي کوم چې تعداد لکاو ته رسیږي. یو امنیتي ځواکونه نه دي نور کسان هم ویشي خو امنیتي ځواکونه زه نن دې له وجې درته یادوم چې ما کم نوي څه تر سترګو شوي دي. زما لپاره خو نوي دي ممکن ستاسو لپاره هم نوي وي. هغه څه دي دا کلیپ کې راسره وګورئ. د امنیت ټینګښت او روژه په خوله مسافرو لپاره د روژه ماتې چمتووالی. دلته په ختیځ کې د خالد بن ولید قلوردو پوځیانو د کابل جلال آباد د لوی لارې او یو شمېر نورو لارو د امنیت د ټینګښت په موخه پلټنه او څارنه زیاته کړې. د دغې قلوردو مسؤلین وایي امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د کابل جلال آباد او د ختیځ په بېلابېلو سیمو کې پر روژه لرونکو لارویانو مسافرو روژه ماتې ویشي. همدارنګه بیا د کندهار سویلي ولسوالۍ ډنډ کې هره ورځ ماښام مهال امنیتي ځواکونه په روژه لرونکو لارویانو او مسافرو خرما او اوبه ویشي. امنیتي او دفاعي سرتیري بیا ویاړي چې د خلکو امنیت د ساتنې په برخه کې د هڅو ترڅنګ په خلکو روژه ماتې هم ویشي. د ختیځې سیمې پوځیان او د کندهار د ډنډ ولسوالۍ امنیتي ځواکونو بیا د وچکالۍ او جګړو له امله ځپل شوو او بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د پلان خبر هم ورکوي. څومره د ویاړ ځای دی چې زموږ خپل سرتیري د امنیت ټینګښت سربیره خپلو خلکو سره همکاري کوي. دا کار واقعیت کې د ستایلو وړ دی. موږ ترې ډېره زیاته مننه کوو. دا موږ ته ثابته شوې ده چې خپل هیواد په خپله جوړ نه کړو نور څوک یې راته نه جوړوي. نو موږ تاسو ته هم پکار دی چې نوره د پردو خبرو کې را نه شو. تر بل هر وخت یې اوس یې ډېره ښه موقع ده چې خپلو هیوادوالو سره همکاري وکړو او خپل هیواد پرمختګ کې ونډه واخلو. مننه.